کتابونو کې یو واقعه لیکلې ده وې د چین کې سموده مخ کې زلزلہ راغله چې زلزلہ رااله هغه کې غټ غټ آبادی رړتاو چې کله هغه ملبه اوچتېدله نو هغه ملبه کې دنده یو زنانه بېهوشه پرته ده او یو ماشوم دی ورسره راکوټ نو په ملبه کې ډډ ګیر شوي وو ډډ راغلي وو نو ژوندي وو چې کله یې ملبې نه راویستل بېهوش و سپتال ته وړل مور په هوش کې رااله په سپتال کې چې کله ورته ډاکټر علاج شروع کو نو د مور د ګوتو د سرونه ټول زخمی و ده نو ډاکټر هغې مور ته وایي چې ستا د ګوتو د سرونه ولې زخمی دا خو ټول خوږ دي ښېګونه یې نیولې دي هغه مور ډاکټر ته بیان ورکړي او هغه ډاکټر د مور هغه بیان ولیکو عالم نه دی لیکلی ډاکټر هغه بیان لیکي د مور ترجمانی کوي د مور دړه ترجمانی هغې ډاکټر په قلم کې ولیکل مور ورته وایي د ګوتو سرونه مې ځکه خوږ دي چې کله مونږ په دې ملبه کې ګیر شو دی بچي زما پی خوړل دی راکوټ د چې ورځ دوه زما پی وخوړلو نو زما پی ختم شو ځکه مونږ ته خو خوراک نه میلاوي نو پی مې نه او بچی مې وږی نو بچی مې داسې ټوپونه شروع کړو د لوږې د لاس زه پوه شوم چې زما بچی به اوس مري د لوږې د لاسه نو ما ډېر کرل ریبل وکړل نو فیصله مې وکړله چې خپل ژوند به ورکم او د بچي ژوند به بچ کړم نو ما به ګټه راغستله او د یوې ګوتې سر به مې ټکو او د دې نه به وینه راوتله او بچي له به مې په خوله کې ورکوله دا ټول د ګوتو دا سرونه چې مې زخمی دي ما په دې د خپل بچي ژوند بچ کړی دی ژوند خپل وجود مې د بچي د ژوند نه قربان کړ نن هغه بچی رالګي مور ته وایي ته سپی مه غپېږه مور ته مور د مانځه غږ کوي کتابونو لیکلي دي مور سره د بچي جنگ شو مور یې پلته ووهله مور ورته ویل بچیا خدای دې دواړه خپې ماتې ای میندو زه خو درته سوال کوم بچو ته خیرې مه کوه دا ډېرې مضبوطې خیرې دي مور یې ته نه خبر کړه دا دې بچي پورې ونښته تاپه دې پورې نښلولې ده مور خیره وکړله او دې ګرځېده مونږ خو وایو مړه خیره ولاړه نادان ښتې د تا پورې وږده وس اقا کس د ریل پاټلۍ خواته روان و دې کې ریل ګاډی راغی او دې پاټلۍ ته شو چې وی نو دواړه خپې ماتې شو سا پکې علاوه خلق ورته راټول شو وی دې ریل ګاډي وښلی دی هغه نارې وښلې وی زه ریل ګاډي نه یم وښلی زه د مور خیرو وښلی یم ما ته یو ورځ خیرې کړې وې ما په دې خپو مور لته ورکړې وه نن هغه خیرې مې د مور قبول شو بچې خبر دی چې مور څه ته وایي بچې خبر دی چې پلار څه ته وایي موږ مدرسو کې بچی ته د پلار مقام د مور مقام ښیو د رشته دار مقام ښیو د تره مقام ښیو د رور مقام ښیو نن رور ته الټه ولاړ دی رور ته الټه ولاړ دی موږ لیراوله مدرسې ته ستا رور زه به ستا رور ته موږ وایو رونو سره ډېر ښکلی ژوند تېروه وایي مولي صاحب دا رور څه شی دی د شریعت په اصطلاح کې زه ورته وایم قال النبي صلی الله علیه وسلم المرء کثیر باخیه نبی علیہ السلام وایي سړی پرور باندې ګڼ ښکاري دا ته چې ګڼ ښکاري دا پرور ښکاري رور د مټو زور مور شفقت تے ورور طاقت تے پرور سڑے گن خکاری پرور باندې سڑے مټور خکاری پرور سڑے مضبوط خکاری دا خوږه رشته درونه خبر ندی یو بل سره رشتې پرې کړلې د مانه پیسې اغوستې دي د پټې اغوستې دي د مالونو د توتو مې په وجه خوږې رشتې پرې کړې د یو پلار او مور پیدا و رشتې پرې کړې
نن د خور سره سحال. نبی علیہ السلام فرمای چې څوک فرض مانځل زی او د سکور کړي او د قدم اوچت کی په دې قدم الله یو نیکی ورک یو درجه ورک او الله یو ګناه معاف کوي. یو قدم بل دې د دې مر اجر په الله ورک. هغه قدم دی چې هغه د کور نه اوچت شي د رشتہ دار د ملاقات لپاره چې زه د رشتہ دار ملاقات کوم. دا رشتہ ډیر خوږ سیز دی. سوال درته کوم دا مکټ کوي تاسو ته دا چا ویلی چې دا تر تربور دی تر نه بازار ساتي تر ته به د راز خبره نه کوي. تا مانه د تر باره کې تپوس کړی دی تا د منبر تعلیم اورېدلی دی. قال النبي صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار فرمایي عم الرجل سن و ابيه تر د سړی چې دی دا په مثل د پلار د تر دسی قدر کوله که د پلار قدر چی تر ته په دسی نظر ګوره چې دا زما پلار را روان دی. عم الرجل سن و ابيه دا خو په مثل د پلار دا خو زما پلار راغی پلار. نبی علیہ السلام ناسته مخامخ ترې رخکاره شو. عباس رضی الله تعالی عنه اسمان نه جبرئیل امین راغی. نبی علیہ السلام ته فرمایي دا الله حبیبا خبرې په قلاره کوه ستا د پلار شاخ راغی ستا د پلار مثل راغی. دا الله حبیبا خبرې په قلاره پیغمبر ته حکم دی چې تر راشي خبرې په قلاره مونږ ته تر وی تر معاشره راته وی تر بور دی. دا مونږ ته چا ښودلی دي دشمنو ته د یو بل ودرولي تر ته غږ نه کوو ورور ته غږ نه کوو د خور تپوس نه کوو د رور تپوس نه کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپل رضاعي خور ولیدله د بیبي حلیمې لور وه. بیبي حلیمې نبی علیہ السلام له پی ورکړي که نه نو د هغې لور خو د نبی علیہ السلام خور شوله که نه مور یې نبی علیہ السلام له پی ورکړي بیبي حلیمې نبی علیہ السلام له پی ورکړي. نبی علیہ السلام یې رضاعي زوی و چې د عمرې له تلي طایف کې هغې وادۍ ته الله بوستلو په کومه وادۍ کې چې بیبي حلیمې نبی علیہ السلام له پی ورکړي او کومه وادۍ کې چې د نبی علیہ السلام سینه ملایکو سیرلې وه او زړه یې وله د زمزم په اوبو انځلې و هغې وادۍ ته الله بوست. هغه مو ولیدله چې دې کې به امام الانبیا ګرځېدو. د بیبي حلیمې لور به بیزي سره ولې و امام الانبیا ورځ مور ته وایي زه دې د ځان سره به وځم دا رور مې نبی علیہ السلام راکوټ هغې وی نه بیزي نه شړم چې دې را سره نه پرېږدې وی زه بوځه. نبی علیہ السلام مې بوست چې واپس راله دا لوري خپلې مور ته وایي ما خو به دې خپل کچ رور کې ډېر عجیبه خبرې ولیدلې. وی څه خبرې دې پکې ولیدلې وی ومې لیدله دا بیزې مې داسې سر له خورې کړلې او دې ما سره و دې بیزو لږ سر وکړو او بیا ټولې راللې او د ده نه ګیر چاپېره کېناستې ټولو ده ته کتل. بیزې خو د ده په تماشه وي بیزې خو ټوله ورځ نن ده ته کتل زما دې ورور ته یې کتل په ده کې د نبوت نښې ښکاره کېدلې که نه او ملایک رالل راوی پرځو سینه یې وله وڅیرل او زړه یې ترې راویستو د زمزم په اوبو یې ووینځ. نو دا بیبي حلیمه چې وه د دې لور و شیما نبی علیہ السلام چې به بیزي به یې سره ولې امام الانبیا به ورسره و. ډېره موده پس دا په یو جنګ و نبی علیہ السلام هغه وګټو دې کې شیما راله. صحابه ورته ویل ستاسو د پیغمبر مې رور دی په عمر کې خو ډېره مشره وه دا د نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام وی رای ولی چې شیما رالله د الله حبیب ستا خورې ما وی څنګه مې خورې وی د بیبي حلیمې لورې ما او تا د بیبي حلیمې پی نه دي خوړلې تا به ما سره یو ځای ما بیزي سره ولې ته به را سره نه ګرځېدې. وی نبی علیہ السلام چې بیبي حلیمه ولیدل خپل رضاعي خورې ولیدله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر وجړل چې خپل خورې ولیدله دا ته ډېره مشره وه. صحابه ورته وایي ته ولې جاړې
وې ما ته نن خپل رضایي رشته را یاد شول نن مې بیبي حلیمه یادېږي زما رضایي مور وه نن ما خپل رضایي خور ولیدله نن ستا د خپل نسبي خور سره څه حال دی رضایي پرېږده د نسبي خور سره دې څه حال دی نو دا ډېرې خوږې رشتې دي که نه دا مکټ کوئ که دا خور په ورور څومره خفه کېږي دا لور په پلار څومره خفه کېږي دا ډېرې خوږې رشتې دي د دې رشتو خیال ساتو دغه شان د ښځې او د خاوند چې د دام ډېره مضبوطه رشته دې رشتو کې ډېر خیال کوه ډېر خلق د هغې ته پته نشته دی دا ځي ذهن دا دی چې دا ښځه زما مزدوره ده که زه هر ثواب وام که هر څه کوم به ښځې ته وایي ستا زما نه څوک تپوس نشي کولی داسې ورته وایي که نه نه داسې مه وایه داسې مه وایه د دې تپوس په الله کې ډېره ګرانه به درته پرېوځي نن یې مور تپوس نشي کولی رور نه او خور نه که هغه تپوس کوي ته ظلم ښه زیاتی دې سره دا خاوند ظلم کوي دا کور ال نه وی بیا رشته ښه وراني او ته چې دا ظلم کوي وایي ستا ورور دې راشي او زما نه دې تپوس وکړي پلار دې داسې کما مه کوه داسې مه کوه یو ورځ د تپوس شته الله به تپوس کوي ګورې نبی علیه السلام وفرمایله وی حدیث قدسي دی رب العالمین وایي چې د خاوند نه به د ښځې حساب الله وی زه پخپله علم الله دا تپوس په زه پخپله کوم د ښځې او د خاوند فیصله به الله وی زه پخپله چې الله درنه تپوس وکړي چې 20 کاله تا د بیبي سره ژوند تېر کړی او ماله حساب ورکولی شي موږ د یوې ورځې حساب ورکولی شو چاله چې الله وی د 20 کالو حساب چې 20 کاله دې ورته کور کې سپک کتل نه دې ښځه کول او نه دې پرېښودله دا زما بنده نه و دا زما د عقد د لاندې ستاسو تابعداره شوې نه وه دا نکاح تا ته دومره ټیټه کړې ده ته دې نکاح د من نه لر که ته بیا ښځې ته په لار کې وګورو څوک دې سترګې وباسي سترګې نو دا نکاح د الله یو حکم دی دا ښځې دومره زموږ تابعداري کړي دا وینځي خو نه دي که نه دا د انډیا سره خو جنګ نه و چې موږ پکې وینځي نیولي دي نه دا خو وینځي نه دي پلار نه لري مور نه لري قبیله نه لري خاندان نه لري او قرباني نه ده ورکړې ښځې ته وایي خلق ورته وایي ته د کم کلي نو دا د خاوند کلی ښیي کو خپل کلی ښیي خاوند کلی نه ښیي چې امنور کې واده وي زه د امنور یم ته خو د شلبانډه یې نو هغه کور خو ما نه پاتې دی اوس خو زما په امنور کې کور دی نو ستا پلار ته پلار ووایي ستا مور ته مور ووایي او ستا کلي ته کلی ووایي او ستا ځان ته خپل ځان ووایي ستا قبیلې ته ستا قبیله ووایي نو دا دومره قربانۍ کړي ته ورسره ولې ظلم کوي نبی علیه السلام صحابو ته یو ورځ وفرمایل ښه سړی درته وښیمه وی ښه سړی پېژنئ صحابه ته وی خیارکم اے صحابه پتاسو کې غورا هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښیي او زه پتاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم دا نبی علیه السلام ویلي دا زه نه وایم ښه سړی هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښیي دا نبی علیه السلام وایي دا ښه سړی دی نو دا رشتې دي د دې به هم الله تپوس کوي خپلې رشتې برقرار د دې ټولو حاصل دا دی که نه چې بچیم قرآن ته کښېنوئ بس بچي به هم د دې هر څه نه خبردار شي لوریانې به هم خبرداري شي بچي به هم خبردار شي بیا به نافرماني نه کوي رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې دا ختمونه په خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي او الله دې دا ماشومان با عمل حافظان کی الله دی با عمل عالمان